السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. دې مینهوالو ته یو څو شعرونه ووایم. وایي چې د هغې نه مې نفرت دی چې نفرت یې د غربت دی. څوک غریب کړي څوک مالدار او د چا کار نه دی قدرت دی. وخت په خپله تقدیر جوړ کړي په دولت دی ادمیت دی. او جواهر د دنیا څه کړم چې هر ځای د رب مدد دی. څوک د چا نه څه خبر دي چې څوک ډک د کرامت دی. او ما یو مشر زبرګ ته وویل یا سره حقیقت دی. او دا یو غزل دی، دا مې بله د اسمیلا کې ویلي و. عزیز مانیروال دې ټول راغلي وو، ښه مشاعره وه. هغه داسې د عزیز مانیروال هم یو غزل دی. نو ما هغه ته وویل چې لکه داسې نه یم دې وي چې زما شاعري دغه کړې که نه وي چې سازونه را سره وو خمارونه را سره وو. دا ستا د پاکې مینې څه یادونه را سره وو. ډېر ښه. او هم یارو هم اغیارو هم منګې رباب ستارو هم پیغلې وې مستۍ کې ښایسته کړې یې سینګارو. یو څو د محبت ډک شعرونه را سره وو، سازونه را سره وو، خمارونه را سره وو. چغارو د بلبلو هم بورا په ګل نسکورو، سپرلې په ګلستان شه د خر خوانه داسې شورو. تازه نوې غوټۍ هم سرګلونه را سره وو، سازونه را سره وو، خمارونه را سره وو. او هم زرکې هم تنظرې تورانې هم چغېدلې. هم زرکې هم تنظرې تورانې هم چغېدلې. یا سره هم ایلې به په فضا کې الوتلې. د خپلې ښارونې خپل اوازونه را سره وو، سازونه را سره وو، خمارونه را سره وو. ډېر زبردست، ډېر ښه، ډېر ښه.